Sensacional, sia په مخه پاتې په خپلو دفترو کې کښېنئ. بس دې بالا ډېر مې ستړي کړو، ډېر مې نفس تنګي کړو. ځئ باسئ خپل کمپاینونه وکئ، خپلې سوداګرۍ وکئ، خپل انتخابات وکئ. موږ ویښتې سره پرېږدئ، موږ دا ولس سره پرېږدئ، موږ دا خلک سره پرېږدئ. واسه چې ته دا وایم دلته یو دوه درې باچانو کاغه څه نه دي وړي څه ته ورکړي، نورو ټوله ورکړي دي. صرف په درواغو یې موږ خطا ایستلي. ځئ باچانو والا، موږ روډ سره ایله کوئ، موږ اسټیټ سره ایله کوئ، موږ ریاست سره ایله کوئ، موږ کرنل بریګیډیر سره ایله کوئ. هسې په دفترو کې کښېنئ، په خپلو بنګلو کې کښېنئ. دا چشتي چې زما ورور او زما بچی خودکشي کوي، زما مور و خور په انبارو ته ورته ناستې دي، و دروازو ته ورته ناستې دي. د یو 300 پیکج شته. څنګه شرم لرې؟ دا غیرت لرې چې پرون کومه ویډیو چلېدله چې زنانې ورته ناستې وې، سپین سرې ورته ناستې وې، مازوران ورته ناست ول. دا ستا د لاسې پارټۍ والا، ای خانه دا ستا د لاسه، دا د دې خلکو د لاسه. ځوانمن دي او خوندې ودو ته راوتلي دي، فکر کوي. موږ کالي اغوستي دي، موږ صدرۍ اغوستي دي، پر موږ لغړیانو دي نالت کې چې موږ کالي اغوستي دي. اوس که یوه سیاسي ته ووایې وایي دا رقم خبرې کوي. موږ لغړیان به لږ په دې ښار کې بیا ګرځو. که موږ لغړیان وو یا موږ د وطن دپاره راوتلي وو، موږ به دلته د هېچا حکمرانۍ نه ومنو. موږ به د دې خرڅو پاچاهانو دلالي دلته نه منو. موږ به د دې پاچاهانو سوداګري نه منو. زه فیصله درته کوم چې موږ به کاټار په شل تاریخه کوو. که زموږ مطالبه نه سوال په 3 ورځې کې په دغه پرلک چې کښېنو خو په کاټال کې په والله پر روان مې کړم. که یو مرې که لک مرې داسې ډېر موږ د ریاست سره په امن کې وچلېدو. مظاهرې مې وکړې، مازوران مې راوویستل، کوچنیان مې راوویستل. صرف زنانې مې نه دي راایستلي. زنانې زموږ د پښتانه بې عزتي ده، صرف زموږ د پښتانه بې عزتي ده، د زنانو ده. لیکن موږ به زنانې هم راایستلې وای. نو نوم راوتلي دي زنانې، په فکر دپاره راوتلي دي چې دوی و فکر ته ناست دي. ای خانه ستا دې شمله خاورې ووایي، ای ذمهواره سیاسي ستا دې لنګوټه خاورې ووایي، ستا دې پارټۍ خاورې ووایي چې زما زنانې زما سپین سرې و فکر ته ناستې دي. تا چې چانده ټوله کړل، تا چې پیسې ټولې کړلې، پارکونه چې تا ټولې کړلې، نن دا د خپلې خېټې نن ستی په مابین کې سره جنګ دی. نن پارکونو پیسې دې ټولې کړې دي، غلا کړې نه دي. و دې ولس ته مې چای نه دي ښکاره کړی چې تېر 15 کاله حکمراني پر موږ چا کړې ده. و هغو حکمرانانو ته هم دا وایو چې په والله ستۍ کورونه هم در وسوځو، ستۍ پر کورو هم والله برباد کړو. چې موږ پر سرکار اور بلوو، زموږ د چمن MP وې مېنې چې تېر ول، پر هغو کورو به هم تېل پاس شو. صرف خالي دي خلک به پر مخه تا ایستل، خلک دې په یونانۍ خطا ایستل. 15 کاله دي په سټ کې خوبونه وکړل، خپله بنګلې جوړوئ، خپله بیټکونه جوړوئ. دلته خوار و غریب پر روډ ناست دی، در په دره ستړی ناست دی، ستړی ناست دی. موږ به ولس ته واضح وایو که رښتیا موږ دې پښتانه یو یا رښتیا موږ دې د دې خاورې بچیان یو. په کمپاین کې به څوک د سیاسي سره نشي ملګری. چې هره پارټۍ ده، چې هر خان دی، چې هر سړی دی باید چې زموږ ولس نشي. که زموږ ولس د وطن سره وفا کوي، د خپلې خاورې د خپلې مور سره وفا کوي، و سیاسیان ته ټول په مرحباد وایي. ټولو ملګرو ته خواست کوم 15 منټه قدر که درېږئ که کښېنئ، خالي د 2 خبرو زموږ پر 12 بجې ټیم ختم دی.
خدا لغړی تیار غوث الاجار څخه کم مجلس وکړي پر موږ باندې د دې ټوپک سالارانو د دې جاسوسو ادارو لخوا اوس هم د NLC پر د سر پر خیمه 100 کسه ملیشه راغورځېدلي ول اوس پر خیمې پورته کوي زموږ دا فیصله ده واورئ موږ واغو ته دا وایو قدر شلو تاریخو زموږ مسله نه سواله دا پر لټ ختم کوو کارجنران شاوخوا کلي مخ شا بابېدوستي شاوخوا خیمې لګو واورئ هر سړی د خپل چینکه ګز خیمه تاج دا سارا په مخ اخو نور هېڅ شی نه کوو پر لټ تقریر 3 میاشتې موږ وکړئ اوس چې دی زما په خیمو ته درېږي دی زموږ هر سال ختم کوي په والله بالله که دا پر لټ خیمې او دا کانټینران دا به ځي د بابېدوستي پر هغه ګېټ د دا کرنل د دا میجر د دې برګېډیر لارې به دا د ټوکره په خیمو او په دا کانټینرانو بیا دا ګرد دا میدان آخري دعا دپاره زه خواست کوم د دعا دپاره خواست کوم دغه جومات اسلامي رهنما کریم دادالله ته چې اختتامي دعا وکړي مولوی راز محمد صاحب ته خواست کو شیخ الحدیث مولوی راز محمد صاحب ته چې اختتامي دعا وکړي د هغه باندې بیا جومات کوو یوه خبره کومه د دې پر لټ د تمامو خلکو ته زه د خپل جانبه څخه په دواړو لاسو باندې سلام کوم سپی قرباني د الله تعالی قبوله کړي چې کومې خبرې وشولې د دې سره زموږ په صرف کې 200% اتفاق دي خو زما یوه مشوره دا ده په 20 تاریخه باندې چې د ملګرو کوم تجویز پیش کړي زه وایم چې دا د 2 ګروپ سي یو ګروپ دې د دې کلي او مخ ته هغه خپل کارکان شروع کړي دا بل ګروپ دې په دروازه مخ باندې لاند مارچ وکړي چې د بادر په لمن ځانونه د چا یې څه د چا یې ټول علاج وکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وذرياته وآل بيته أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا رحيم اللهم وفق لما تحب وترضى واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته. وين ابو الامام كورتك جماعت ټیک پر یوه بجه باندې دلې کېږي د ملګرو سمې خواست دا دی چې دلې د اوداسو بس ده اودسونه تازه کړي پر ټیک یوه بجه باندې جماعت دلې درو ډېر ښه خوند کړي پر 10 کم باندې اذان دی پر یوه بجه باندې جماعت دی د ملګرو سمې خواست دا دی چې د جماعت تیاري وکړي بله اودسونه وکړي Да, банка Гани Вайт Круач. Крамок что такое?